کم سړی چې خپلوي کټ کوي والله دا د فاسق او منافق صفت دی لګ د الله نبی رسول فرمایلی لیس الواصل بالمکافی دې تخپلوي ساتل نه وای چې را اگر سخه کوي نو زمو سخه کوما والله دا سخه کول سپم یو د بل سره د سخه کوي لګ یو دویمه خبره چې ډیره اهمه خبره درونو د خپلوي له خیال ساتل ډیر ضروري نن وخت کې چې موږ او تاسو سوچ وکړو نو اکثر خلک د خپلوي خیال نه ساتي او دا یو خبره واوره چې د خپلوي خیال نه ساتي والله نه به د دنیا سم شي او نه به د آخرت سم شي قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي فاسقانو خلقو کې دا یو کار دی فاسق سړی که پیژني کنه پیژني الله وی زیره تکیما الذين ينقضون عهد الله فاسقان خلق د الله وعده ماتي او الله فرمایي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل فاسقان خلقو کې دا کار دی چې هغه الله توي چې خپلوي خیال وساتي فاسقان خلق د خپلوي خیال نه ساتي یو د الله بندگان دي د الله په بندگانو داغو قانون بل دی داغو صفت بل دی رب العالمین سورۃ رات کې وایي والذین یصلون ما امر الله به نیکان خلق د الله بندگان خو خلق چې دی چې الله وایي د دې خپلوي خیال ساته د دغه خپلوي خیال ساتي لګ او دا ولي کوي ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب د خپلوي خیال زکه ساتي چې هغه د دې خبرې نه یریږي چې رب سبا د قیامت ورځ را روانه ده رب العالمین بدنه تپوس کوي چې تا د خپلوي څومره خیال ساتلی ولګ او رب العالمین په دې باب کې ګورې ډېر سخت حساب کوي په دې مسله کې دا خبره یاد اوساته که د خپلوي خیال دی نو ساتلی صحیح حدیث کې دا راغلی محمد رسول الله دا خبره فرمایلی ده کله چې الله د اسمان او ځمکې پیدا کړه د ارض پیدا کړه دا خپلوي چې وا په هر شکل چې وا منګې منو ځکه پیغمبر ویلي هغه د خپلوي د رحمان ذات ډوډۍ راونیو او رب العالمین ته ویل یا الله زه دامي هغه زیده هغه زمینی ولې الله چې تا ته سوال کوما چې پتا پنای غواړم د دې خبرې نه چې ما دې څوک نه پرې کوي لګ زما دې دا خلق خیال وساتي الله وې دا خبره چې دې خپلوي الله ته وکړه رب العالمین وته یو خبره وکړه اے خپلوي بس تا سره زما دا وعده شولا تا سره می دا خبره شولا چې چا تا ستا خیال وساتو زبا اق انسان خپل رحمت ته نږدې کما خو ته چې چا پرې کړلې دا خبر یاد وساته هغه به زه د خپل رحمت نه جدا کوم غوړ یاد د دې د وجنه د کم چانه چې پلار خپي د کم چانه چې مور خپي والله دیکھو هغه کار کوي چې د دنه خود د رب خپره بس ستا بابا جان دې سامور ده او تا نه خبره رضا ربي فی رضا الوالدین د رب العالمین خوشحالی خود مور او پلار په خوشحالی کړه ستا د مور او پلار ستا نبی رسی وی او زما او ستا نبی وی ستا د مور او پلار دا ستا جنت هم دی او والله دا ستا جهنم هم دی یاد اوساته که خپل ابي او بابا د نه خپي د رمضان میشته والله چې په ست طریقه باندې شی راضي کول خپل ابي او بابا د خوشاله چې رب العالمین د نه خوشاله شي دا خو هغه خپلوي ده دا خو هغه خبره ده چې رب العالمین په قران کې چې کله خپل حق ذکر کوي نو په شپږو سورہ آیاتونو کې چې رب العالمین وایي چې زما عبادت کوا نو دا ټکي او سره دویم کرته وایي چې وبالوالدین احسانا د خپل ابي دادا سره د ډیره ښېګړه کوا غوړي لګ دا یوازې دا خبره نه ده ستا خپلوي ستا ورور دی ستا خور ده چې دا تا نه خپي دا خبره خپلوي واځي د مور او پلار نه ده ستا پلار دی د دې خیال وساته
ستا مور دا رب العالمین وی وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى. رب العالمین وی د خپلوانو د داسې خیال اوساته لکه څنګه چې د خپل ابي او د خپل دادا خیال ساتي. لګ د کم چانه چې ورور خفي دا خبر یاد ساته. روجه بری نیولی خدا سوچونه کې چې ستا ورور ستانه خپلې ګنې دا روجه به الله قبوله کړي. دا روجه نه قبلوي. ته د دې نه مخکې اول د دې خبرې سوچ وکړه. ستا نبي چرته په ټول عمر کې چرته خپلوي د دې اول چې نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو ابو سفیان ته تپوس کوي. دا ابو سفیان نه هرقل تپوس کوي. هغه وخت ابو سفیان مسلمان نو. هرقل یو نصرانی بادشاہ یو انګریز بادشاہ. هرقل وتوی ابو سفیان ته وی دا ستا کلیوال دی دا محمد صلی الله علیه وسلم بما یامرکم دا محمد د تسوی صلی الله علیه وسلم. قال ابو سفیان وی یامرنا بالصلاه والزکات بالصله من ته خپلوي والعفاف د پاک دامنۍ خبرې کوي او د مانزه او د زکات دا راتوي. خو په دغه روایت کې د دې خبرې ذکر دی چې دا پیغمبر وایي چې د خپلوي خیال وساتئ. لګ کافر انسان دی په دغه وخت کې لا مسلمان نه دی خو پاکه خبره کوله چې دا پیغمبر دی راغلی دی چې دی وایي ولې د خپلوي خیال وساتئ. لکه کله چې د الله نبی پیغمبر شو او اول ورځ د پیغمبري وا خپل کور ته راغی. خپل بیبي خدیجه الکبرا ته وایي دسرونی په ما کمبل راواچوه په ما باندې ډېر تکلیف دی زه یېرېږم چې مړ به شمه. ښایسته بیبي نیک عمله بیبي جنتي بیبي خدیجه الکبرا ورته وایي کلا لا یخزیک الله ابدا انک لتصل الرحم. زما سړیا محمد صلی الله علیه وسلم تا به رب العالمین نه شرمایي تاکي یو صفت در پکېره چې ته د خپلوي خیال ساتې. دا خبره یاد اوساته. کدا دې سوچي چې الله ما د دنیا د شرم نه مو ساتي او ما رب العالمین د آخرت د شرم نه مو ساتي د خپلوي ډیر خیال وساتل. دا خبره صحیح ده چې خفغان راځي چې کله دوه انسانان دوه لوښي یو ځای شي خامخا ګړب خوري. خدا طریقه نه ده چې ستا د زید نه زید د 3 ورځې پورې د یو چا سره خفګان وکړه. د 3 ورځو نه ستا پیغمبر او زما پیغمبر تا او ما ته دا اجازه نه راکوي چې د 3 ورځو نه ستا د یو مسلمان سره خفګان ولې باقي پاتې کېږي. د دې د وجه نه یو ناشنا واقعه ده. لوی سړی 2 ورونه دي او دواړه آل رسول دي. یو حسن دی یو حسین دی. حسن مشر ورو او حسین کشر ورو. دواړه په څه باندې د یو بل نه خفه شو. چې کله خفه شو یو ورځ تېره شوله او ورونه دي او د چا بچي دي د نبي صلی الله علیه وسلم وصي دي د نبي صلی الله علیه وسلم بچي دي د فاطمه او د علي بچي دي رضی الله عنهما. چې دویمه ورځ شوله حسن دی خپل ورور ته وایي را وروره را پاسېږه. تندی وله ښکل کو او وی وروره زه خیر دی که څه کمی شوی معافي وکړه. والله مشر ورور دی د کشر ورور ته سر راښکته کو او ده ته یې ویلي وروره تندی وله ښکل کو وروره چې څه شوي دي خفګان خیر دی نور مه کوه. که مشر ورور یې که ته کشر ورور یې د مشر ورور تندی دې ښکل که ورته ووایه چې څه شوي دي هغه شوي دي. زما او تا خو د یوې ابۍ د یو پلار بچي یو ولې د یو بل سره خفګان کوله. حسن چې کله ولا تندې خپل کو حسین نه یو تپوس کوي ډیر عجیبه تپوس کوي. حسین ته خو زمانه کشر وی رضی الله تعالی په کاردار چې تا ما تا اول د سیویلې ته اول راغله تا ما ته ویلې چې بشر رور می لاله مخ په تبه راته ویلې زبر خوشاله کړي. حسین وتوي زما مشر وروره ما ویلی چې دا خو غټه نیکی ده چې یو سړی خپل رور خوشاله کی او ما ویل چې دا نیکی اول ستا سره ډېر خوند کوي. د دې ایثار په بنا مې دا سوچ او دا مې یقین و چې ته به خامخا راځې او ما به خوشاله کړې. د خپلوۍ خیال اوسه.